د پاکستان کرکټ ټیم داسې اتلان داسې خطرناک لوبغاړي چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا ورسره ظلم او زیاتې شوی دی. د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د ناانصافۍ او د زیاتې رواج د دې ټیلنټډ او تکړه لوبغاړو کرکټ کیریئر همیشه لپاره ختم شوی دی. په اول نمبر باندې دی جنید خان. یقینا پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د جنید خان په شان ټیلنټډ او تکړه لوبغاړي ضایع کړی دی. که چېرته جنید خان د پاکستان ټیم کې نور موقع ملاو شوی نو جنید خان د ویرات کوهلی کرکټ کیریئر مکمل ختمول شو، ځکه چې کله به هم ویرات کوهلی او جنید خان یو بل ته مخامخ کېدو نو جنید خان بر ویرات کوهلی وکټ اغستا. ویرات کوهلی په دوه زمانه آوټ کاو یا په سیپر باندې کلین بول کاو. ویرات کوهلی جنید خان درې سلور ځل یو بل ته مخامخ شوی چې جنید خان درې وانه ځل ویرات کوهلی آوټ کړو. په یو میچ کې جنید خان ویرات کوهلی په دوه رنزونو باندې آوټ کړو او په دوه میچونو کې کلین بول کړو، په سیپر آوټ کړو. ویرات کوهلی، ویرندر سیواگ او ایرون پینچ د دنیا داسې تکړه لوبغاړي به د جنید خان د بالینګ نه ویریدل. جنید خان په کال 2011 کې په ون ډے انټرنیشنل کرکټ کې ډیبیو کړی و. جنید خان د پاکستان د فراخیره ون ډے انټرنیشنل میچ په کال 2019 کې د انګلند خلاف کړی و چې د کال 2019 نه را پدې خو جنید خان ته پاکستان ټیم کې موقع نه ملاو شوی. که تاسو د جنید خان بولینګ سټرایک ریټ وګورئ نو د نورو بالرانو ډیر بهتر دی. د پاکستان ټیم سره جنید خان اوس په پاکستان سپر لیګ پی ایس ایل کې هم ناغسته کیږي. په کال 2018 کې اخیری ځل جنید خان په پاکستان سپر لیګ کې ملتان سلطان په ټیم کې اغسته شوی وو. د جنید خان تعلق د خیبر پختونخوا صوابۍ سره دی چې په اوس وخت کې په صوابۍ کې اوسېږي او کله ناکله په انګلند کې هم اوسېږي. په انګلند کې په کاونټي کرکټ کې هم لوبه کوي. جنید خان اوس مکمل نا امید شوی دی ځکه چې د پاکستان په ټیم کې اوس دومره بالران دي چې د جنید خان ځای پکې نه جوړیږي. نو د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د لاسره جنید خان کرکټ کیریئر مکمل ختم شو ځکه چې په 2019 کې قصدن آمدن د ښه پرفارمنس باوجود د ټیم نه ډراپ کو. په دویم نمبر باندې د عثمان خان شینواری. د عثمان خان شینواری تعلق د خیبر پختونخوا لنډی کوتل سره دی. پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د عثمان خان شینواری سره هم ډیر زیاتې کړي ځکه چې یو کلاړي په دومره مهنت باندې د پاکستان په ټیم کې ځای جوړ کی او هغه بیا د ټیم نه ډراپ کول او کیریئر یې مکمل ختمول یقینا دا نه انصافي ده. که تاسو د عثمان خان شینواری بالینګ وګورئ نو عثمان خان شینواری په ون ډے کرکټ کې ولس میچونه کړي دي چې پرې کې سلور ډیر وکټ اغستې دي. عثمان شینواری د بالینګ اوسط 18.61، بالینګ 91.94 چې دا ون ډے کرکټ بهترین بالینګ دی. عثمان شینواری په انټرنیشنل کرکټ کې د پاکستان لپاره اولنی انټرنیشنل ټي 20 ډیبیو میچ په کال 2013 کې کړی و. عثمان شینواری د پاکستان لپاره اخیری ټي 20 میچ په کال 2019 کې د سریلانکا خلاف کړی و. د کال 2019 نه پدې خو عثمان خان شینواری ته پاکستان ټیم کې موقع نه ملاو شوی. عثمان خان شینواری په پاکستان سپر لیګ پی ایس ایل کې هم 2 کاله وانه غسته شو. د عثمان خان شینواری انټرنیشنل کرکټ کیریئر هم د همیشه لپاره ختم شو ځکه چې په اوس وخت کې د پاکستان ټیم سره د بالرانو څخه کمی نشته. په دریم نمبر باندې آل راونډر انور علي. انور علي د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې بهترین آل راونډر چې تیز بالینګ سره به ډیر ښه بیټینګ هم کاو. پاکستان کرکټ بورډ د انور علي سره ډیر ناانصافي کړل ځکه چې د انور علي اته کال ځای کړل. د کال 2016 نه را پدې خو انور علي ته پاکستان ټیم کې ځای نه ملاو شوی. که پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د انور علي د واته کال نه ځای کړی نو انور علي بر پاکستان لپاره ډیر ښه پرفارمنس ورکړی وي. خو د انور علي انټرنیشنل کرکټ کیریئر هم ختم دی ځکه چې د انور علي عمر وس 37 کال دی او د پاکستان په ټیم کې وته ځای نشي ملاوي دی. زما په خیال دا درې داسې لوبغاړي چې پاکستان کرکټ بورډ ور سره زیاتې کړل او کیریئر یې ول مکمل ختم کړی دی. تاسو په خیال نور کم داسې لوبغاړي چې پاکستان کرکټ بورډ ور سره زیاتې کړی دی؟ خپل رائے زما سره په کومنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ.